دا د الیکشن اکټ وایولیشن شوی دی او دا به زه ثابتوم ورته دغه الیکشن نه پاس هغه کې تاسو جنرال باجوا نومونه واورېدل د فیض حمید نومونه واورېدل اوس خو دا څه پټه خبره نه ده خو الیکشن دی موږ په میدان کې یو کوو یې هغه شونتې زړور کمپینونه نشو کولی چې کوم حالات دي په خیبر پښتونخوا کې د موسم او د لا اینڈ آرډر دواړه د هغه وخت سلیکټډ ګورنمنت وو دا الیکټډ نه دی مخالف چې هغه ورکوي نو هغه ډېره ورکولی شي چې یاره دا کومه طریقه ده د تنظیمونو په وخت کې ورون کړی شول موت شول سکولونه هر یو شی ډیمولیش شول حکومتونه نشول ورسره خوځېدای قومونه ورسره نشول خوځېدای د ول نه ویرې اوبه شته د ول نه دلې اوبه نشته نو دا ډېره عجیبه غونډه کې خبره وه نه چې دا خلک روشي دوی سره ترقي رسي دا څه پروجیکټ پرې دی ولته کې نو مو ته ویل چې گورنر صاحب تاسو چې نه دی کړی کومه نه بیرسي نو الیکټډ خو زه د بولې دی توصیل نه وم مولي کلی کبویل دی واجه یې څه نو یو خو زه فیډرل منسټر وم هغه ډېر مصروفیات وو د دانه الوا د کبویلو د پوره خو زه نه وم خو مو کبویل هم نه دی وروستو کړي موله د په تاریخ کې 2012 کې چې کابل مې ولته دیرانی ولې وی په انضمام کې مشکلات دي کبویلو لا سونتي پکې نشته او دا یو تاریخ لري خپل دا څه داسې د ویرې دلې خل نه دي ادو سیاسي شعور نشته ادو ایجوکیشن په دای فیلډ کې نشته دا د بوډۍ د حدودو نه بهر نه دی وتی ادو خیالات محدود دي کته ماګه کور کوي چې زه کوم نو ته بیا په کور دی چې دا خبره ونه کې بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو السلام علیکم خادم یم دا وخت تاسو د مو د فیسبوک پیج ګورو قدرمنو د الیکشن حل زلې روان دي د ملک په مختلفو حلقو باندې د صوبایي و د قومي اسمبلی د پورا مقامی څومره خلک د مختلفو علاقو هغه نمائندگان منتخب کوي او هغه بیا د حکومت برخه جوړیږي قدرمنو مونږ مختلف انټرویوز کوو نن چې کوم شخصیت ته موثره په انټرویو کې نوسته هغه سابقه وفاقي وزیر پاتې شوی دی ایم ان ای سېنیټر پاتې شوی دی او یو جوور سوچ او فکر په قبایلی ضلعو باندې هم لري و ډیر یو اکټیو سیاستدان دی د جمعیت علماء اسلام موجوده د ان 27 او د پی کې 70 د پورا نامزد امیدوار هم دی جناب حمید الله جان فریدی سے موثره موجود دی پروګرام کې ته هر کله وی مننه مهرباني تاسو سیاست چې کوم دی په قبایلی باندې نظر دی سوچ او فکر دی سابقه ایم ان ای پاتې شوی وفاقي وزیر شوی سېنیټر هم ته مخکې پاتې شوی آیا کوم هغه څه شی نه دي چې تو په یک ټایم کې کړی دی موجوده وخت کې ته غواړي چې هغه چونکې الیکشن کمپاین دی ته ګرځي حجره پوجره باندې الیکشن کمپاین کوي جلسې جلوسونه به کوي د ایک وخت کوم هغه غټ پروجیکټس تر وړي دي چې به خلکو لګي دي چې دغه شی نه مو کړو بسم الله الرحمن الرحیم خادم ورور د ټولو نوول خو تاسو شکریا ادا کوو د ټایم رو کولو دغه نه پس بس الیکشن دي کم محترم چې ویلوډ دي څوک چې پاتې شوي دي خپل گذشته ترقیاتي سکیمونه یا لوکیلا کورونا کوي زمونږ یو غټ سوچ دی زمونږ سوچ د قبایلو د پوره دی سپیسیفیک په ډیولپمنټ باندې کتو سه وکړو زه په کمپاین کې ډېرې کامې خبرې کوم دغه وجه دا دو چې دا د لوکي ضرورت وي او دا په مونږ باندې دغه حق وي چې دا د لوکي د پوره ترقیاتي سکیمونه خلکو کی د مونږ په وخت کې خو یو توسه به په دا خبره باندې شاهد وو چې د لوکي حالات ډیر خراب وو څلور غټ تنظیمونه د مونږ په حلقه باندې هغه وخت مسلط وو او قوت لرلو زور لرلو نو باقاعده حکومتونه نشول وسره خوځېدای قومونه وسره نشول خوځېدای هغه شانته موقع مونږ لملو نشو چې ترقیاتي سکیمونه په موقع باندې مونږ کتلی وای د ضرورت چې په کمزوي کې ضرور دی او بیا هم دغه مانیټرینګ کړای وای چې آیا هغه په ایک معیار باندې کیږي او کنه کیږي خو دغه باوجود مونږ دا دعا کوو چې په خپل وخت کې څومره کار چې مونږ په هیلث او په ایجوکیشن کې کړای دی نو تر اوسه پورې به بل چا نه وی کړی ته تیرو الو کې وګوره پاغه کې د پرایمرو سکولونو یو نتورک مونږ اچولای دی او پاغه کې بیا ډایرکټ های سکولونه مونږ کړی دي حالکه د غیر خپل ترتیب وي کلسټر وی د پرایمري بیا وسره میډل وی بیا های وی خو په وخت کې مونږ دا ضرورت غنلو مونږ د حکومت په پالیسو کې تبدیلی راوسته چې دا ضروری دی په دای لوکو کې وشي همدا څه کته وکړه په دا ډوګرا کې ډیګري کالج دی د خزو دا د مونږ انیشیټیو دی د هغه وخت یو سکول باقاعده د فدرل هغه په واخ کې گورنر نه مونږ غکړو
سټیډیم و یو کتو سه وکسو په دا ډوګرا کې ورستو ډیر شاونه پکې په وخت کې د تنظیمونو په وخت کې ورون کړای شول موت شول سکولونه هر یو شی ډیمولیش ول خو د مونږ فوکس په ډیولپمنٹ باندې وو چې یاره دلته بنیادی ضرورت پوره شي همداسې د مونږ کمیونل سکولونه په اجرو کې او د وخت ډیر ضرورت و ځکه چې مونږ پرایمري سیټ اپ نه ولته سکولونو سیټ اپ نو ارزي مونږ د ګورنمنت سره کې نوستو یو پروجیکټ هم ډیولپ کړو چې کم سے کم کلاس وو ته ویل کې په یو کلی کې وی او هغه په اجرا کې یو استاد لا تنخوا وتړلای شي او هغه له سبق خاينو دا به د وخت ضرورت وي او بیا ورستو به مونږ لا اسونه وي چې دغه به دومره بیس جوړ شوی وي چې سکولونو لا بنه وتای شي په هغه کې مونږ کامیاب شو الحمدلله بیا یو وخت روغی چې دای ختمول د ختمېدو په زوی باندې وسره مونږ ونختو او مونږ ریګولرایز کړل باقاعده بلډینګونه مې غوله منظور کړل او هغه پای تکمیل ورسېدل بیا غټه مسله روغله یو لسنیم سو ټیچرونو د فاټا ا کمیونل ټیچرون چې کوم د دوه پالیسی و چې دغه به مونږ فرش ریکروټمنټ کوو او دا ټیچرون چې کوم دي دا بنا خلو حالانکه مونږ په فدرل لیول باندې دا زور واستو په اسمبلی کې په کمیټو کې په دا باندې ډسکشن وشو او هغه ولسنیم سوا کبویل مونږ ریګولرایز کړل و نن په نوکاری کې موجود دي مقصد د خبره دادای د ملوارډ هایر سیکنډري چې کوم د مونږ منزور کړو و پیسې وته سانکشن شوې و ټکادور و تختیدو حالات خنو و گورنر مهتاب عباسی چې وایي و پالیسی رو وخلا چې یاره د 25% زیات کور په یو پروجیکټ باندې نیوي شوی نو دا تاسو وایند اپ کو باندې کو اپ دا کې بلاک شو د مونږ فوکس همیشه په ایجوکیشن په هیلث او بیسیک ضرورت چې د خلکو کمی دي په هغه باندې وو دا د مونږ ټیچرون به دا به د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي د پور اسلام آباد لتل بي ایډ او ام ایډ چې دوه کله اپیر کې در ټیسټونو د پورا مونږ ته په جمرود کې هال منظور کړو چې دا د مونږ د لوکي خل په تکلیف نه کیږي کای بولی ویلند کوتل وی به جمرود سنټرلایز وي وو و پخځوي کې اوه ته مونږ منظور کړو چې د دو دل تک امتحانونه کیږي او باقاعده سہولیات وي وتا نو د مونږ یو غشور شوی دا ډوګرا هسپتال په دا ډوګرا هسپتال کې نه دوخله کې دي نه د کینټین وو نه د وبوي دا مونږ ژوندای کړو وبو په وخت کې اثر رسوخ په خلکو لارلو یو پروجیکټ وته منظور وو خو ډپارټمنټ چې سروې کړی وای هغه چې په دا کې خو بد نشته دلته کې د ول نه ویره وبشته د ول له دلو بنشتنو دا ډیر عجیب و د خبره و نو زه په خپل کې نو ستند سروې ولا مې بوتل چې تاسو مې ربونی کو مونږ کایل کو زکه چې دوه غزه د ول نه ویره توی چې وبشته و دلو بنشتنو دوه غزه کې به څومره دومره فرق وي خو الحمدلله چې مونږ لوړو بس غوډه بو نه وکړي چې وس پیدا شوی دي هغه او به وسم دي زکه چې ته اپریشن تھیټر ته هسپتال دا چې لیدای نشي چې ته هغه ضرورت پوره نه کې بیا کینټین سہولت پکې نو مونږ چې کله دا بلاک کولو کولو اډمیشن دی پورا نو وسره الټرنیټ مونږ کینټین چې کاغه سره څوک اټینډنټ وی خوراک کوي څخه کوي دا مې ته وکړل د هر سېکټر کاغه د پیډز وای کاغه د ارتوپیډیک وای کاغه جنرال سرجن وای فرست ټایم اپریشن تھیټر مونږ اپریټیو کړو پدا کې او مولا یو چی ار بوپاریف پولیټیکل و پاغه وخت کې باقاعده د نن په کې ایسیز انسټال شول او مونږ دا ورا وکړو مونږ قتل گورنر واستو دلته مو د مونږ په خوره په بوړه دیار لا سکولا پاس فرست ټایم گورنر مونږ راوستو ځکه چې دا خلک روشي اې دوه سره ترکیرځي that's a project پری دی ولته کې نو مونږ خو کوشش دا و چې بنیادی الوکا د مونږ ډیولپ شي آباد شي غاټ کور چې مونږ یو بل وکړو چې مونږ دا کم انډستریال زون دی دا مونږ په میری خېلو کې باقاعده اګریمنټونه مونږ د خلکو سره وکړل و مونږ به دا چغواله چې د مونږ په دا بوړه توسل باندې بيخي څه نشته افتخار حسین شاه چې کله روغه غسول د مونږ دا و چې اخر دا څه واجد چې په بوړه کې داسې شاونه نشته چې یاره مشرول وته روشي هغه نو مو ته ویل چې گورنر صاحب توسي چې نه دی کړی کما نه بیرسي دا د ای وخت د غو سره کمټمنټ و چې څومره لاین ډپارټمنټ وی هغه افیس په دلته مونږ په بوړه کې جوړو چې بوړه مصر آباد کو او هغه انډستریال زون و سي خبرې کیږي او مولته کې دا به ان شاء الله ډیولپ شي
بل میگا پروجیکټ چې مو کوم و چې زه په ډیر فخر محسوس کوم دا د مستوري و د بوړې او بچ کمی دی په دا سنگم کې دلته مونږ ز سېنیټر وم و مونږ سروې وکړای و ټیکنیکل سروې نسپاک وکړه 1 کروڑ 20 लाख روپے دغه په وخت کې فی و نو ا پروجیکټ ودرې دو گورنر ویل چې یاره زه 1 کروڑ 20 लाख ورکم صاحب په موڅو الزام ونه لګوي چې یاره دا پیسې خود برد وشو مو ته چې ګوره نسپاک یو ګورنمنت اداره ده دا څه پرایویټ سېکټر نه دی چې په توبه شاکو کی دلته پوتنشل دی مونږ وروسته تانګیلا وو د تانګینام چې وګرځول ولوړو دو ول چې دا ډېر د پوتنشل زوی دی نو هغه وبچ کمی دی فیزیبিলিټي او شو ټیکنیکل فیزیبিলিټي اړیر کامیاب ډیم ډیکلیئر شو و سم زړه سیاسي خلکو یا ما ډیم کوي خو هغه د سپیری ډیم لا د غوي شوراوي حالکه دا څوک خبر نه دي چې مستوره و د بوډې په سنگم باندې د بڑا ډیم په نوم باندې دی دغه 50,000 کیوسک لیول د وبو چې کم د ډیسپنس ودا تر نوخاره پرې د وبراسي او بل د 15 میگا واټ پرې د غي د بجلی پروډکشن دی او دا مو چې څومره د کانالز دی رائټ بانک او لیفت بانک دا به په د کومونو کې خورشي او د زمکه به نور داسې قابل کاشي چې غنای وار یو شای به کوي مونږ یو میگا انفراستراکچر د ډیولپمنٹ ولوي مونږ په کووي او په یو وړو کې سراغ او په هغه باندې مونږ فوکس نه وي مونږ یو چې میگا پروجیکټس وشي په دا شوکاس کې مونږ په وخت کې د شوکت خانم د پورا د زمکه خبره وکړه پروینشل ګورنمنت ریلکټنټ و غو نو ورکولا ورګزای صاحب چې کله گورنر وو نو مو وختل چې دلته ابودي وشي او دا میگا پروجیکټس دلته کې وشي اب یله خبره دو چې هغه پریورټي په خوار وو بیا بل حکومت چروغی په تابوت کې ویلا پلاټ ور کړو او هغه پروجیکټ جوړ کړو نو موږ همیشه یو غټ سوچ کړی دی د لوکي د ابودي سوچ هم کړی دی او د ټولو نه غټ د موږ چې کوم وو هغه موږ د دو د رسم د رواج او د طریقې په هغه باندې ورته مخکې خبرې وکاو په سوشل میډیا باندې یو شی لږ وخت مخکې ډیر زیات وایرل شوی وو چې حمید الله جان کله منسٹر وو نو په خپل افیس باندې بورډ لګولای وو چې قبایلی کوم خلک دی په هفته کې مولا مخصوص په دغه ورځ باندې روسي ادروایز دی خو نو آیا تو یو طرف له دغه خبره هم کوي بل طرف له داسې قسمه په دغه حواله ته کوم نظر دی ګوره دا خو ډیره د کامن سنس خبره ده اوس مخالف چې هغه ورکوي نو هغه ډیره ورکولای شي چې دا کومه طریقه ده اذان الکټ شوی یو بورډ لګوي خو حقیقت له ځان ورساوه یو خو پاغه کې د قبایلو خبره ده نو الکټډ خو زه د بوډې دی یو توصیل نه وم مولی کلی قبایل دی واجه یې سوا پاغه کې دوی خبره وي یو خو فدرل منسٹر دومره نوی فارغ چې آغا حلقې له پراپر ټایم ورکړی شي ځکه چې فدرل منسٹر وي د ټول پاکستان منسٹر وي د حلقہ چې کوموي ټول پاکستان وي خو زه منسٹر د ماحولیات وم او انوایرمنٹ بیا د پاکستان پر محدود نه و هغه یو انټرنیشنل سبجیکټ دی 50 ملکونه مو وزټ کړی دي نو تاسو مولا دا ویایا چې دا به څومره بیزی سکیجول بي وي د ایغ منسٹر چې دغه انټرنیشنل کانفرنسونه واده چکر ولا نوي اغا اسنشل چې کم کانفرنسونه وي چې ټول پرایم منسٹر او پریزیدنت تو فورس کوي چې دا ضروری دي چې په دا کې موږ نمائندګي وي ځکه چې موږ د خپل ملک پاسپندګي او مسلې ولته د دنیو ملکونو لګدو ولته وي تخایو نو یو خو زه فدرل منسٹر وم هغه ډېر مصروفیات وو د دانا الوا د قبایلو د پورا خو زنوم خو مو قبایلم نه دی ورستو کړي مخصوص ورځ مطلب دا و چې په اورېز بیا نور کمټمنټ کې نه دم او په اورېز باندې خلک روغلی دي د مو په دفتر دلته په بوډا کې چې کومه موږ الیکشن غټلای وو دلته به زه جانډیس راکې نوستم د هفته په ورځ ګوره د خلکو لا پاته دوه مخالفین او ور کوي خو چې کله په بوډا کې د طالبان ولیدل شول په وټلو کې په خروکونو پاغه نو انټيليجنس ادارو او ګورنمنت چې کوم د موږ له دا ویل چې دلته هغه به د حمید الله سره دومره همدردی نه وای خو چونکه د مو سره یو اجنډا وا فدرل ګورنمنت وام نو هغه به دا په دا واجب باندې به هغه دا غنلای چې را سبو خدای ما کول څه واقعیا وشي نو دا به په دنیو کې وغټه ډراما وی چې له دوی وفاقي وزیر خوښ شو یا بزاته شو یا زخمی شو باندې شي چې ولګاولو نو بیا مونږ په مجبورن کې اسلام آباد کړو افتا کې یو ورځ د غلکړه چې د خلکو لا پاتې وي چې کپ دا ورځ زلول شم نو دای به مولا ملويږي د سره بیا مونږ وتا باقاعده زوی ونیولو مولا د په تاریخ کې 2 ثابته کی
چې کبل مې نه ولته دیرانی ولې وي چې تا شپوز نوکاری سوتلې وي چې تا مشهور بیمار حاجتمند روشي او هغه په اسلام آباد کې په هوټلو باندې ګرځي چې خلک خپل دیره معلوموي چې مو دیره چیتا دو دا چانه پټي خبره نه دي ټولو له معلومي دي او زه الحمدلله مونږ په هغه یو ورځم کوي په هغه کې مونږ خلک د شپې در 12 بجو پر اټینډ کړی دي او ریدلیم دي او دغه په مسایلو باندې مخکې مونږ کار کړی دی او کوشش هم دا کړی دی چې مشکلات حل شي بل خبره ته پتا دا کوم چې په دا باندې مو د پیمرا کیس غټلای دی دا کله چې په 18 الیکشن کې یو ټي وي چینل و یو انکر دا خبره وکړه دروغ یې ویل د صافیون دي چې وی اجاره مشرف په وخت کې ځون له صافی وی خو دومره کامن سنس یې نه وي دومره پاته وته نه وي چې آیت وی چې دا کله وو مقصد د خبره دا دی چې دا نیگیټیو پروپاګاندا مخالف کوي یو عام سړی دی یو کینو بیا به مونږ مارو نو الحمدلله موږ ضمیر مطمئن دی او ان شاء الله کا بیا داسې موقع ملو شو بیا هم فرض کا وکړه زه په صوبا کې وم کا په مرکز کې وم خپل ټایم به خو مخوت دغه خالو لکوي کا څوک دا دواو کې چې تقام ما کا وزه به 24 غنټه توله نوستوم کنه مطلب دروغ دی غلطه دروغ دی غلطه ټیک ټیک فاټین زمام شو تاسو دی وړم به ورزنه مخالفت کړی دی اغه نه لوا بقیدا دی یو لیډر په حساب باندې فاټین زمام چې کوم مخالف تحریک او پاکه تو یو اکټیو کردار وو موجوده چې کوم الیکشن روان دی وکیږي تیر هم شوه د دوباره د صوبایي اسمبلی الیکشن دی ته پکې بخپل دی پی کې نو امیدوار هم یې آیا د پی کې امیدوار تور تاک دا فاټین زمام تسلیمول نه دي ګوره بنیادی خو موږ د اوله نه یو فکر لرلو چې په انضمام کې مشکلات دي که بویلو لا اسونتیې پکې نشته بنیادی شاونه موږ له لیدای شول ځکه چې د موږ د سېنټ نه سیټونه ختمېدل د موږ د نېشنل اسمبلی نه سیټونه ختمېدل د موږ په میډیکل کالج انجینرینګ کالج کې سیټونه د بچو ختمېدل د موږ سکالرشپ ختمېدل د بچو د موږ معدنیات ځنګلات چې کوم دغه ملکیت شفت کېدو حکومت لا سرکار لا فدرال ګورنمنت لا بل د موږ رسم او پرواج کې ډېرې اسونتیې وي مړي به وشول دښمنۍ به وي د ځمکې جګړه به وه جرګې مرکې به کېنوستې مسایل به حل کړل په بل طرف موږ د عدالت نظام موږ لا پاته و د پاکستان چې دا څومره مشکل نظام دی په دا کې سپیډي جسټس نه دی نو چې سپیډي جسټس نه دی وکیل افیکټیو نه دی په کیسونو کې ټایم ډېر لاګي موږ مشکلات ګڼل د قبیلو د پوره چې دوله به دا مشکلات وي مو یې ځکه مخالفت کولو انضمام وشو بیا هم د موږ دا غاږ و چې یاره دغو قبیلو رای په کور دا یو نیم کروڑ قبیل دي او دا یو تاریخ لري خپله دا څه داسې د ویرې دیلې خل نه دي د دنیا لایبرری د دو د تاریخ نه ډکې دي نو موږ دا ګڼل چې د دو عزت په نظر په کار وای چې دو رای اخیستل یې شوي وای نور چې اکثریت تو څه خوښ کړی وای ځون له عاده یې ور کړی وای روغله خبره چې زه بیا د انضمام مخالف وم نو زه بیا صوبایي الیکشن ویلې کوم ګوره دام د مخالفو پروپاګاندا وي موږ په هر میدان به د دغه دفاع کوو که د مو سټیټمنټ بدل شوی وي یا زه سبا په اسمبلی کې دا خبره وی رقم نو دا ګیلا د دوبیو ولې دا کوي دا کم خل چې دا خبره کوي کنه دو سیاسي شعور نشته دو ایجوکیشن په دا فیلډ کې نشته دا د بوړې د حدودو نه بهر نه دی وتی دو خیالات محدود دي زه چې د قبیلیت خبره د اسمبلی د فلور نه اوچاته نه کم بین الاقوامي دنیا له یې ونه رسوم زه ایتام کا په لوکو کې نوستم و دا خبره کوم خلک نه خبرېږي موږ لا پته دو چې دا ډېر غټ ټاسک و په دا کې مغربي قوتونه انوالو وو په دا کې دا ټولې سیاسي پارټۍ سوای د محمود خان نه او د جی وای نه دا ټولې پکې انوالو وي کم سړی چې دا خبره کوي زه دغه نه یو پښتنه کوم چې د ته نن په های کورټ او په سپریم کورټ کې دغه کیسونو لڅې ته ویلې ورڅ ته هم انضمام نه مانی کنه و دا موږ له ملو شوی دغه انضمام سره دی ته ویلې دغه لڅې ته بیا په دا کې ته خو کیس ما کوه کته ماغه کور کوي چې زه کوم نو ته بیا په کور د چې دا خبره ونه کې چې دای ویلې دا کور کوي دا د نه پویو خلکو دی او دغه سیاسي پوی نه وي چې څوک د ته دا خبره وکي ته به په لاس منټه کې وتاله چې دغه جوریسډکشن دغه بوله نه بهر نه دی دغه دومره ویژن نشته دغه دومره پوی نشته ادا خبره کوي مونږ چې قبولیت ګټو واپس په دا کې د خلکو رائے رولو دا چې زه اخ فلور له
لوړ نشم دا زګټلای نشم ډاګری نه زنه شم غټلای دا به د ایغه اسمبلی نه د تحریکونه چی دغه به موږ مرکز لدا شونه لاګو تیر شپورس میاشتې یو حکومت وچلیدو چې د پی ډی ایم و چې کوم مشر یو هغه مولانا فضل الرحمن تاسو چې کوم د جمعیت مشر دی آیا په ایغه ټینه ورکه په شپورس میاشتې کې فاټل زمام د پورتو سیاسي کړی دي ګور خادم رورا د پی ډی ایم وجود په یو پوینټ ایجنډا باندې جوړ شوی وو هغه دا وا چې کوم هغه وخت سلیکټډ ګورنمنت وو دا الیکټډ نه دی دا وروستل شوی دا کوم چې ورستو ثابت هم شو هغه کې توسه جنرال باجوا نمونه ووردل د فیض حمید نمونه ووردل اوس خدا څه پټه خبره نه دو دا ثابت شو چې هغه حکومت دو تشکیل کړای وو په زوري وروسته وو کنه ولای وو نو د پی ډی ایم تشکیل چې شوی په دا خبره دی آیا په دا کې به ته آیا بیا به دامو یې چې پی ډی ایم دا خبره نه جوړېده چې د موږ له وبو ریالټي نه ملويږي د بجلی پسم کې موږ له پیسې نه ملويږي دا بیا دام په کور و ځکه چې صوبې خبره دو نو ویلې پکې غنور خلکو نکړه چې د لاس لاس کولای دلته حکومتونه کول مطلب دا دی چې هغه یو ایرریلیونت فارم وو په هغه کې د انضمام خبره نه جوړېده ځکه چې دا کم خلک په پی ډی ایم کې د موږ سره مرګړي وو دوه انضمام کړی وو نو دا پلیټ فارم وو نه دښي ولا د انضمام خبره کدي جوای د خلینا یا د مولانا صاحب سټیټمنټ بدل شوی بیا دوی موږ نه ګیلاو کی موږ ماغه سټیټمنټ دی خو موږ دا ویو چې هغه حکومت کوم وو د پی ډی ایم چې کوم ایجنډا لا وو هغه ایجنډا پای تشکیل لا ورسېدا دغه نه پاس پی ډی ایم ختم شو ننم د پی ډی ایم وجود نشته هر یو سړی خپل الیکشن کوي هر پارټي خپل الیکشن کوي او موږ د یو بل په مقابله کې ویلوړیو غیر الیکشن ولا صحیح الیکشن طرف له بیرو شو آیا څه ویني چې موجوده کوم حالات دي په تا پورا کیسه مرو جوړیږي په سرټ کې چې مطلب دا الیکشن ډیلی شي ته څه ویني چې آیا الیکشن به وشي او کنه دویمه خبره وسره دا هم اټکوم چې دا خبره هم کې چې الیکشن نه دی سلیکشن دی په دا کوم نظر دی ورا الیکشن خو څه شک نه دی چې کېدل پکور دی دا خو یو جمهوریت ملک دی او آئینی تقاضا دو کېدل خو یې پکور دی چې وشي خو دا هم لازم حقیقت دی چې کوم حالات دي په خیبر پختونخوا کې د موسم او د لا ان اورډر دواړه د هم دي چانه پټ نه دي کمی سیمه چې دي غریزه سیمه او پاغه کې د ووروي نو هر سړی لا پاته د چې دا کم مشکلات دي اوس پکې پولینګ سټیشن هم بدلې کړی دي ډیر کم ووټ به پاغه لوکو کې ورزيږي او پدا کې بیا کا د چا د پوره کوشش کیږي غوړه موقع ملو شي چې پاغه کې بیا د دوکا وته او کې و استعمال کیغه هغه ووټ چې کم ولته کې موجوده فزیکلی نشته خو په بکسو کې وته و چوي دویمه د لا ان اورډر سچويشن د چانه پټ نه ده تو سه صافیون یو تو سه نظر وی تو سه خبرونه وی تو سه وزیرستان وکسا ته ساوث نارث وزیرستان وکسا ته ډی ای خان وکسا ټانک وکسا ته کرما وکسا ته خیبر وکسا تو بوجواړ ولیدو چې څومره تبویو شهادتونه پکې وشول نو کڅوک دا ویایي چې جمعیت علماء اسلام د الیکشن د نکولو د پورا بونا لټوي خو موږ سره د کینی او په دا موږ سره بحث وکي او دوه وی یا د دوه موږ مخکشي په لوکو کې د غاټه جلسي وکي چې موږ هم سره ونیسو چې یاره بس موږ سره ډوريګو د حالات ټیک دي او چې دوه نمخ کیږي دوه د جلسي جلوس لنڅي د دوه ګیدرینګ نه کیږي نو بیا دا تومت په جمعیت علماء اسلام مالګوي چې یاره دا چې کوم دی الیکشن کول نه غوړي موږ الیکشن لا په میدان کیو موږ په کمپاین کیو موږ یو سیټ نه پری خای بلکې دا ځله خو 122 سیټونو باندې د قومي سیټونو باندې موږ جمعیت علماء اسلام الیکشن کنټیسټ کوي نو د حالات په تناظر کې خدا حالات داسې دي خو الیکشن دای موږ په میدان کې یو کوی هغه شونته زړاور کمپینونه نشو کولای هغه شونته جلسې جلوسونه نشته د توسه په مخ کې دي او صرف د موږ نه د هر سیاسي پارټي د تخایم ارچا د وره پر محدود شو د وجرو پر محدود شو نو موږ لګیایو کمپاینم کوو الیکشنم کوو ان شاء الله تیاری وي د سلیکشن او د الیکشن خو ګوره موږ لم داسې شو کو شوبات لاګي چې چته نه چته پدا کې ګړبړ کیږي لګیا دي بدقسمتي د عمل دادو چې په 2018 کې په کومه طریقه باندې د الیکشن ارینج وو نو د موږ امیدونه ختم شول چې را دا بیا کله ټیک شي دغه نه پس تسلسل شروع دی موږ پولیس سټیشن اشتانه چې کمیدي دغه وټونه لري دي ته دا نه اندازه ولګاو چې سرکوري ووټ
یعنی کې په زرګاو سرکوري خلک دي، هیلث کې، ایجوکیشن کې، لوکل گورنمنت کې، پبلک هیلث کې، په خوسادورو کې، په پولیس کې، په جیلونو کې، سیوای د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه یو فارم دغه ډپارټمنټونو خپل ادارو لاره لګلای چې د خلکو ووټ وچولای شي. دا څومره غاټه د نقصان خبره ده. اوس د دا پښتنه الیکشن کمیشن حکومتو کې چې اخر دا ویلې 22 اخري تاریخ دی واغه اوس هغه پروسس ته کمپلیټ کولای نشي په 2-3 ورځې کې. نو موږ له خو بیا د حل کې بندې چې وشوي دا د الیکشن اکټ وایولیشن شوی دی او دا به زه ثابتوم وته د الیکشن نه پاس کیس مو کلوز کړی نه دی. ورته سپریم کورټ آرډر وکړو چې په حلقو باندې د نور الیکشن کمیشن کار ملري مو ورته ریکویسټ وکړو چې بس پینډینګ یې وسوته الیکشن دی موږ ټولو پری دي کومونه دي خپل کومونه هم دي خدا کیس به موږ زه ته ثابتوم چې په دا کې ګډوډ شوی دي وشچا کړی دي په کم لیول شوی دي داسې شهادت هم دي چې الیکشن کمیشن لا باقاعده پیسې ورکړي شوی دي. نو دا خو وړي خبره نه دي او دا مو د الیکشن کمیشن په عدالت کې دا خبره کړې ده چې ته الیکشن کمیشن سپین کا ته دا کلیر کا تو د سنسس بلاک بریک کړی دی او د آئین په مطابق د 2007 2017 اکټ چې کوم دی د الیکشن کمیشن په هغه کې ډیر کلیرلی منشن دی چې ته سنسس بلاک او پټوار سرکل نو پټوار سرکل خو د مونږ موږ سنسس بلاک دی سنسس بلاک نمبر 2 3 4 او 5 دا دو بریک کړی دي. اوس ته دا نه اندازه ولګوا چې د مودا توسیل مودا جیل مودا بوډه بازار دا یو خپل آیډنټیټی لري دا د بوډې په نوم دی زه دا اوچت کړی یم په یو بل توسیل کې ور کړی دی نو دا نه غټ وایولیشن به څه وي اوس دا د چا د پوره کوي دا ویلې کوي دا به د وخت سره موږ د عدالت په ترو باندې وته که خیر وي ثابتو به وته چې په دا کې چا ګوتې وي چا ګډوډ کړي د دوه عہدونو الیکشن کنټیسټ کوي چې یو پی کې 70 دی خیبر 2 دغه نه علاوه بل چې کوم دی د ان 27 خیبر چې په نوم باندې دی آیا پریورټی د کوم دو ګوره دا خو مونږ د جمعیت علماء اسلام د مرکزی قائدین یو اعتماد دی په مونږ باندې د غو شکریا ادا کوو چې مونږ یې د قابل وګڼلو و هغه مونږ له سموري روکړي دي چې د قومي او د صوبایي سیټ الیکشن وکړو مونږ ان شاء الله دوړو لته یو بیا هم د مرکز به خواخوي ورستو کچې ته مونږ دوړه سیټونه هم ګټو د غورای بیوی د غو هغه بیوی ډیسیژن بیوی چې آیا په صوبې کې موږ ریټین کوي کوم مرکز لا بیاي نو دا خو د قائدونو خو خشي پریورټی خو د مونږ چې زت څومره په پی کې سترونګ شم دومره به ز په نېشنل کې سترونګ وم نو مونږ کوشش خدا دی چې بنیادی کور وکړو دله خو مونږ لا ډیر کومونه زوړه په جنگلي کومونه دي په ټلیفون هم د موږ رابطې واغراون دي ملګریم پکې مصروف دي او هغه نوې لوکې چې دي چې موږ مخکې جورسډکشن نو پاکي زیات مونږ بیزی یو پاکي مرګړي نور جوړو تنظیم ملوثه کمپینونه کوي نو ان شاء الله دوړه یو شای دي چې زه په پی کې ځون مضبوط کمزوري پیانه کې مضبوط صحیح فاټ انضمام تحریکونو یو کوېسچن پاکي بلم کو کسوچ تی مختلف تحریک تي هغه لګیا دي باقاعده د الیکشن بایکاټ اعلان کړی دی نو تو خبره وکړه چې یاره مونږ اسمبلی له لوډ شو په فلور باندې به دا خبره کوو نو آیا دغه د کنوینس کېدو دی پوره یو دوسره مشاورت څه کیسه دي نه دا دو ډېر په غلطه روان دي ګوره د فاټه انضمام چې څومره تحریکونه دي دا مو یو زوی کړل صحیح دا لسی ولس تحریکونه ټوټي وو دغه یو بل سره کې نوستل غواره نه کول دا مو یو جوړ کړل او په یو پوینټ ایجنډا یو زوی شو چې مونږ سره ویل چې مونږ به د فاټه انضمام مخالفت وی مونږ به سره یو مشر نه وي دوه جګړې په یو مشر باندې وی هر سړی ویل چې مونږ ماوي اموي مونږ ته ویل چې دغه و شورا او یو سلارو بوسو ټول مشرون د پکې وی په مشاورت په اکثریت چې کومه خبره فیصله شي یاد کیږي مونږ غټ میټینګ وشو په هغه کې د مونږ د قبایل تحفظ موومېنټ د افراسیاب چې کوم دی دغه دا خواهش وو دوه ویل چې کبای کاټو کو دا څومره لاسي ولس تنظیمونه چې دوه انکور وکړو دوه ویل چې نه بایکاټ نه دا خو چې څوک یا چول غوړي و دا چې چې څوک نه وداري ما دا وداري دا مونږ په دا فیصله باندې دا وای خیر کړی دو دا نن چې څوک د بایکاټ خبره کوي دا د میټینګ
مخالفت کوي لګیا دی دا د موږ سره کینی او موږ له دا ثابته کی چې دا فیصله نه شوی بل موږ له خدا سي تاثیر مرچی چې پدا کې یو نیم شرورتي کسر نوته دی او هغه د الیکشن چې کم دی دا متنازع جوړول غوړي ته چې اسمبلی له لور نشي دونه مو صرف یو سوال دی مونږ په سپریم کورټ کې کیس کړی دی د فاټ انضمام خلاف د هر ورځ خبر جاری کوي چې دا لارجر بنچ ته جوړ شي د سپریم کورټ چې مو دا کیس ووري تاول دا کیس ویډرو کوي غنا دا عمره سپریم کورټ ته چې توله د فاټ انضمام سره ملو دی تک واقعي په دا خبره ویلوړي نو تلوړ شاوال کیس ویډرو کا چې زه په دا سپریم کورټ کې خپل کیس نه چلاول غوړم بیا به زه مانم چې ته ټیک ویای د اسمبلی نه نو دا خبره هر سړی لا پته لاګي چې یو طرف لا یو څه ویای بل طرف لا بل څه ویای دا طریقې کاری نه چلیږي صحیح موږ په حلقه باندې ووټ ډیر کم پول کیږي آیا د غي بنیادی ریزن څه دی او آیا کم هغه ټیکنیک یا اویرنس په څنګه خورشي په خلکو کې چې د ووټ ډیر پول دا ډیر بنیادی وجه دو ووټ خو ووټ په لنډی کوتل توسل پول کیږي بیا د غینه بهتر په جمهوریت توسل پول کیږي او د مونږ ډیر کم پرسنټیج دی په دریم نمبر یو مونږ و امید لرو چې دا د لوکل ګورنمنت سیستم د مونږ فعال شوی دی ناظمون دي کونسلرون دي دو دننه په رسیدلی دي حلقولا او ګراس روټس کې د دو پریزنس دی مونږ کوشش دا چې دا ځلې به ووټ خپل کیږي خو پاره کې مشکلات هم دا وی چې پولیس سټیشن ایریګولر وی الیکشن کمیشن کله هم خپل ډیوټي صحیح نه دوکړي کما ساتزا چې دو بیا د خشیلا سلیکټ کی پاغا کې اکثریت خلک دي خو پاغا کې دا څه خلک کم دي چې هغه ورونه ایم کوي پدا کې ورستو مانیټرینګ نشتا چې آیا تو دا کور کړی دی ویلې دی کړی دی نو خل به وی چې بس یې کوي چې شله به دومره زون ستړي وو کینډیډیټ هم دومره ترانسپورټیشن چالان شي پورا کولای چې را واست دي تیرو نه ګوره ووټ یې دلته د سړی په تیرو کې وسیږي رو واستل بوتل نو دغه ذمہوری د الیکشن کمیشن دو بیا د غو چې کم بلاک کوډز دي تو د کور سره به جوخت تو پولینګ سټیشن وی او تو بلاک کوډ به روچت کی 2 کیلومتره لري بلزویلا به بوزي پکلا پیرې چې پدا کې جواب دینه کی دا خلک چې څوک دا کور کوي دغه اکاونټیبিলিټي ونه کی پدا سزو کې نه خولای شي الیکشن کمیشن دا اول دا ګراوند لیول کې ټولو لا برابر کی او دا د پکورونو کې لند پولینګ سټیشن یې کده زنونه وی کده مردونه وی چې د موټر ضرور چاله پیښ نشي چې اګوډي لوخیږي بیا به ان شاء الله ته وکسه بیا به ډیر خبر کول کی د پی کې 71 د موږ د بوړې حلقه دو په دا حواله کوم نظر دی داسې په فکر کې د کم کینډیډیټ دی ټیک ټاک څخه خپل چې کوم دی شمس الدین صاحب کینډیډیټ دی پی کې 71 موږ الیکشن چې کوم دی دا هم سخت الیکشن دی اصل کې خط تکړه کینډیډیټ پولیټیکل پارټو ودرولې دي څه نظریام لري ډیر پکې داسې دي چې پیسې په زورم جنگيږي د خلکو ضمیرونه اخلي بل په کومونو کې کینډیډیټ ډیر دی لکه پاکو خېلو کې کینډیډیټ ډیر دی ووټ خو مخو ډیوایډ کیږي او بنیادی د هر کینډیډیټ بانک ووټ چې کوم وی ال خپل قوم نه وي د نورو کومونو کې وی ملګرتي وی دوستانه وی پارټي وی خو بیا هم مضبوط د خپل قومونو نه وینو پدا کې اوس لکه د مون کوم مو چوي دی سپوي مو چوي دی اکو خیل مو چوي دی شلوبار مو چوي دی پدا کې خو اوس یو کوم ثابت پوتې دی واغه ملک دین خیل قوم دی او بیا په ملک دین خیلو کې جمعیت علماء اسلام یو ډیر قوت دی په دا ټولو پریدي کې یا په اکو خیلو کې او یا په ملک دین خیلو کې جمعیت ډیر سترونګ دی ډیر ووټ یې دی کفیل مولانا سی ووټ تو سے کتای شو تیرو کل هم د جمعیت علماء اسلام سره وداري نو ان شاء الله امیدم دی چې جمعیت علماء اسلام دغه سیټ کم سے کم کنفرم دی هاو د څه ورتلی یو چې د جمعیت علماء اسلام چې کوم حکومت ته هغه به روسي په مرکز کې هم کې د شي مخلوط حکومت او په صوبه کې خو نو آیا تاسو الیکشن کنټیسټ کړو ایم ان ای یا ایم پی ای روغلو یا سره رونغلو حکومت مې دی کوم ترجیحات مو دي سپیشل د خیبر یا د خپل حلقې لپاره ان شاء الله چې دا ځلې به مون خیبر دا به ابودو بیسیک انفراستراکچر پکور دی کله چې وکسه عربونه روپو دو شفت کی مونږ بنو کتلو مونږ نوخارو کتلو مونږ سواتو کتلو دا ځلې به ان شاء الله
د مولانا صاحب خواهش دی چې دا ځل مونږ قبایلي اضلاع چې کومې دي غول عربونه روپې مونږ ویر کو او د غو سره چې کومې ودی دی پورا کو نو زه دا فکر لرم چې کزه الکټ شم او کزه الکټ نشم د مو په صوبا کې چې حکومت می ادا سي د لکه زه الکټ مو زه ولته نوستم د خیبر به ان شاء الله خاطر خوا کور پکې کیږي او بیسیک انفراستراکچر هغه مونږ مخکې کا پیسې وروړي دي کورونه هم کړی دي انفرادي کورونه هم کړی دي ا دومره ظاهر شوی نه دي ټیک ته د خلکو په مشکلات کو ډیر کمای راغلی دی خو مونږ ویو چې اجتماعي کورونه وشي هغه کدی وبو ترسیل وي هغه کمیونیکیشن سېکټر وي هیلث سېکټر وي اپګریډیشن وي دا ټول به ان شاء الله دا ځل چې موږ حکومت روشیا به کوو په تیر شو حکومتونو کې موږ وینو دوه کسو چې کمې دي ډي پی پیسې دي چې په هغه کې د ممبر څخه کور نه وي هغه له مخکې شوی دی او نن دوه کوي چې دا مور وړي دي ګوره ام پی ای ام ان ای دا هغه پیسې وخی چې د ډي پی نه علاوه د وزیر اعلی یا د وزیر اعظم نه راغلي وي مونږ د ډي پی په پیسو باندې کله دا نه دی ویلي چې دا مونږ کړی دي دلته دا کلچر شو چې کچې ته تیرولم روډ جوړیږي بشیاله دا مو جوړ کړو دا د ډي پی پیسې دي یو ام ان ای او ام پی ای کا د غیلو کې نم وی دا د ډي پی پیسې سالانه چې د تو د ضلع کم فند دی دا لګي په ضلع کې ګوره د هر ضلع له خپل د پاپولیشن او د لوکې په مطابق دغه مخصوص فند دی دا فند رسي دا لګي په دغه لوکو کې نو هغه کدا وی چې یاره 10 کیبونه په ځون پر اسموري نو دا سي د خلکو نه بیوقوف جوړول دي په دوه کې د دوه اچ کریډټ نشته قدرمنو د پروګرام وخت ختم دی ډېر خولي خبره وشوي تاسو کله دغه کوم سوال کوو نو ان شاء الله بل انټرویو سره ریکارډ کوو تاسو په کمنټس کې هغه سوال ولیکو ان شاء الله چې هغه کوېسچن به بیا مونږ د مشر نه کوو هغه خلک تی ویني او کسي کم چې توبه الکټ کوي او اسمبلی له بدر سوي کم پیغام د سرشته غوډي پوره بس غوله د مونږ سلام هم پیش کوو بل وته دا ویو چې ووټ له د وسی اکثریت خلک چې ووټ له وروزي بیا د پیسو سرمایه‌دار خلک چې د خلکو زمیرونه په پیسو اخلي بیا دغه لیاره روي سور شي لکه سوچ کول په کور دی چې یو سړی د توی چې زه تو خدمت له اسمبلی لڅم او وسره پیسې هم در کوي او اسرا ټیکاله لګړون هم در لګي نو څه خو دی کنه دال میں کچھ کالا ہے کنه مقصد دادای چې ووټ لرو وزو او پریدای کوم دا یو شعوري کوم دی دغه همیشه د پیسو سړی ریجیکټ کړای دی امید لرو چې ان شاء الله په ګڼ تعداد کې به روزي خپل نظریه هم دو ووټ چې چالم ورکوو دا خوخه تو دو دا تو اسرفي سلادو خو اکثریت خلک ووټ لرو وزو چې د ایغو سرمایه‌دار خلکو چې د مو د تو د بچو زمیرونه په پیسو باندې اخلي چې غوله ویلای شي چې ابسولوټلی ناٹ مونږ له پروګرام کې دی وخت ورکول ډیره مهرباني قدرمنو خبرې ترې مو اور وې دي ان شاء الله په بل پروګرام کې بیا حاضر یو تر هغه وخت پورې خپل ملګری خادم افریدي لور کو اجازه دلوي الله پامان